अस्सलामुअलैकुम दोस्तانो په جیلم هسپتال کې یو عجیبه معجزې په شکل یو ماشوم پیدا شوی دی دغه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکول غواړم که چینل مو نه سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ګنټې نشان هم وهئ ولې چې دې چینل نه به تاسو ته دغسې معلوماتي ویډیو ملاویږي دوستانو دا ویډیو در سره لایک کړئ او تر اخره پورې وګورئ چې ټول معلومات موږ تاسو ته در ورسوو دوستانو دغه ماشوم د جیلم هډ کوارټر هسپتال کې پیدا شوی دی دوستانو د دې ماشوم څلور سترګې دي او دوی غوږونه دي او دوی مخونه دي دغه ماشوم چې کله پیدا شو نو نرسیانو چیغې شروع کړې او د هسپتال نه بهر ته منډې کړې دوستانو دغه د الله پاک معجزې دي چې ټیم په ټیم یې خپلو انسانانو ته د معجزې په شکل ورښیي دې کې هیڅ شک نشته الله پاک هر څه کولی شي دوستانو دغه ماشوم د جیلم هسپتال نه د پنډې فیملی هسپتال ته شفت کړی دی هلته د دې مکمل ټریټمنټ شروع دی هغې کوشش کوي چې دغه معجزې په شکل ماشوم نرینا ماشوم دی او د ډاکټرانو دا کوشش دی چې دا ماشوم د انسان شکل ته راوستو خو دوستانو الله پاک هر څه کولی شي دا هر څه د الله پاک اختیار کې دي الله وغواړي نو الله ته هېڅ شی هم ګران نه دی ملګرو دا موږ سره نوې معلومات تر بلې ویډیو پورې په لویه لاس فارم د خپل ځان او د خپلو بچو ډېر خیال ساتئ د الله په امان